علیکم. د قرآن او تجوید د زده کړې اتم درس ته ښه راغلاست. په اووم درس کې مو د شمسي او قمري لام مسایل بیان کړل چې په قمري لام کې به مو د لام توری ادا کولو او په شمسي لام کې به مو د لام توری نه ادا کولو. وروسته له هغې څخه مو د وقف مسایل بیان کړل یا په قرآن کریم کې د درېدلو مسایل. یعنې که چیرې مو په قرآن کریم کې وقف وکړو په یوه کلمه آیا په هغه کلمه کې کوم ډول تغییر راځي او که نه راځي. وروسته له هغې څخه مو هغه نښانې او علامې بیان کړلې چې د هغې په واسطه موږ پېژندل چې په کوم ځای کې کولی شو وقف وکړو او په کوم ځای کې کولی شو وقف ونه کړو. په ننني درس کې غواړم تاسو ته هغه توري او کلمې بیان کړم چې په هغې کې موږ کولی شو خپل غږ ته اوږدوالی ورکړو. یعنې د مد مسایل تاسو ته بیانوم. مد څه ته وایي، په څو ډوله دی، په کوم وخت کې موږ کولی شو په قرآن کریم کې مد وکړو یا هم خپل غږ اوږد کړو. دا او دې ارتباطه ټول مسایل به په نننۍ ویډیو کې تاسو ته بیان کړم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. په قرآن کریم کې ډېر توري او کلمې دي چې د هغې په سر باندې د مد علامه یا نښانه لیکل شوي وي. دا معنا ورکوي چې هلته باید موږ غږ اوږد کړو او د طبیعي حالت څخه یو څه ډېر غږ اوږد کړو. او په بعضې وخت کې دا نښانې نه وي لیکل شوې چې دا هم تاسو ته بیانوم چې په کوم وخت کې نه لیکل کېږي او په کوم وخت کې لیکل کېږي. لومړی راځم دې ته چې مد څه ته ویل کېږي. مد تعریفوم، د مد ډولونه وایم او وروسته له هغې څخه هر یو مثال تاسو ته واضح بیانوم. مد په لغت کې اوږدولو او زیاتوالي ته وایي او په اصطلاح کې د غږ اوږدول دي د مد په تورو باندې. یعنې که چیرې په قرآن کریم کې د مد توری راشي هلته موږ خپل غږ ته اوږدوالی ورکوو، یعنې خپل غږ کش کوو. بعضې کلمې دي، بعضې توري دي چې هلته موږ مد کوو. او مد درې توري لري چې الف دی، یا ده او واو دی. یعنې که چیرې په قرآن کریم کې دغه درې توري راشي چې هر یو ځان ته نښانې لري هلته موږ مد کوو. که چیرې الف راشي او د هغې څخه مخکې زوار راشي نو دا د مد توری دی، دلته موږ باید مد وکړو. که چیرې یا راشي او د یا څخه مخکې زیر راشي نو دلته موږ باید مد وکړو. او که چیرې واو راشي او د واو څخه مخکې پیښ راشي دلته موږ باید مد وکړو. البته دغه درې واړه توري باید ساکن وي چې الف همیشه ساکن وي، اما یا باید ساکنه وي د هغې څخه مخکې زیر راشي، یا واو باید ساکن وي د هغې څخه مخکې پیښ راشي. په دغه وختونو کې موږ کولی شو چې مد وکړو. دا په هغه دغه وختونو کې د مد د تورو په نامه یادېږي. مد په عمومي ډول سره په دوه ډوله دی، یو طبیعي مد دی او بل فرعي مد دی چې دواړه تاسو ته بیانوم. لومړی راځم اصلي یا طبیعي مد ته. اصلي یا طبیعي مد ته ذاتي مد هم وایي. دا مد چې دی کوم سبب نه لري، کومه نښانه نه لري په قرآن کریم کې چې د هغې په واسطه دغه مد ته موږ اوږدوالی ورکړو. د دې مد توري درې توري دي، الف، واو او یا. که چیرې دغه درې توري په قرآن کریم کې راشي هلته موږ طبیعي مد کوو او د یو الف په اندازه دغه مد موږ باید کش کړو. یعنې یو الف دومره مقدار ته ویل کېږي چې د دوه حرکتو په اندازه سره وي. یعنې دوه حرکتونه لکه موږ چې دغه لاس موټی کړو او بېرته یې خلاص کړو، دغه کوم وخت چې تېرېږي دغه یو الف مد مقدار کېږي. مثالونه زه تاسو ته بیانوم. لکه د قاله په کلمه کې. د قاله په کلمه کې که چیرې تاسو وګورئ په قاله کې لومړی قاف راغلی دی، وروسته له هغې څخه الف راغلی دی او وروسته له هغې څخه لام راغلی دی. له الف څخه مخکې زوار راغلی دی. الف خپله ساکن دی نو دلته مد کېږي، طبیعي مد کېږي. یعنې داسې ونه ویل شي چې قاله قاله یو الف یې کش کوو ځکه الف راغلی دی، الف ساکن دی او د هغې څخه مخکې زوار راغلی دی. که چیرې دلته زیر راغلی وی یا پیښ راغلی وی د هغې څخه مخکې دلته طبیعي مد نه کېدی. شرط دا دی چې د هغې څخه مخکې به زوار راغلی دی د الف څخه. بل مثال وګورئ، قیله یا راغلې ده، د یا څخه مخکې زیر راغلی دی او یا خپله هم ساکنه ده. هر چیرې قرآن کریم کې که چیرې یا ساکنه وي او د هغې څخه مخکې زیر راشي نو دلته موږ طبیعي مد کوو. قیله او یا هم قولو. په قولو کې واو ساکن دی او د هغې څخه مخکې پیښ راغلی دی.
هر چیرې چې په قرآن کریم کې واو ساکن وي او د هغې څخه مخکې پیښ راشي دلته تبعي مد کوو. قولو یعنې یو څه کش کوو. قولو لاندې نه وایو. راځم فرعي مد ته. اصلي مد یا طبعي مد مې تشریح کړلو. که چیرې د مد توري الف واو او یا په قرآن کریم کې راشي ساکن وي او د هغې څخه مخکې د الف څخه مخکې زوا راشي، د یا څخه مخکې زی راشي او د واو څخه مخکې پیښ راشي، دلته موږ طبعي مد کوو چې د یوه الف په اندازه یې کش کوو. په فرعي مد کې اوږدوالی د طبعي مد څخه ډېر دی، ځکه دلته بعضې سببونه دي چې د هغې سببونو په خاطر موږ مد اوږدوو. د فرعي مد سببونه دوه دي چې یو یې حمزه دی او بل یې سکون دی. یعنې که چیرې د مد له تورو څخه وروسته حمزه راشي او یا ساکن توری راشي نو دلته موږ فرعي مد کوو چې بېلابېل ډولونه لري فرعي مد چې تاسو ته به یې بیان کړم او اندازه یې هم اوږدېږي. فرعي مد بېلابېل ډولونه لري او یو یې هغه مدونه دي چې سبب یې حمزه وي لکه واجب متصل مد، جایز منفصل مد او د بدل مد. بل یې هغه مدونه دي چې سبب یې سکون وي، یعنې د مد له تورو څخه وروسته ساکن توری راغلی وي، لکه لازم مد یا هم د لازم مد ډولونه، عارضي مد او داسې نور مدونه. لومړی راځم د فرعي مد هغه ډولونو ته چې سبب یې حمزه وي، چې دوه مدونه دي، یو متصل مدی او بل منفصل مدی. یعنې که چیرې د مد له تورو څخه وروسته حمزه راشي، د حمزه توری راشي نو دلته یا متصل مد کېږي او یا هم منفصل مد کېږي. په کوم وخت کې متصل مد کېږي؟ کله چې د مد توری او حمزه په یوه کلمه کې راشي دا مد متصل مدی او واجب ده چې موږ دغه مد اوږد کړو، یعنې حتما باید هغه مد اوږد شي. که چیرې موږ اوږد نه کړو نو ګناهګارېږو. دا مد له دریو څخه تر 5 الفو پورې کش کېږي، یعنې اندازه یې ډېره اوږده ده، یعنې د 3 الفو څخه یې کولی شو اوږد کړو تر 5 الفو پورې دغه مد. مثالونه یې زه تاسو ته بیان کړم، لکه اولئک. په اولئک کې چیرې تاسو پاملرنه وکړئ حمزه د الف څخه وروسته راغلی ده، یعنې دغه ولاړ الف چې کوم دی یا ولاړ زر چې کوم دی اولا لا دغه الف چې کوم راغلی دی د دې څخه وروسته حمزه راغلی ده. اولئ وګورئ حمزه راغلی ده، د هغې څخه مخکې الف راغلی دی یا ولاړ زور او د هغې څخه مخکې زوا راغلی دی، یعنې درې واړه شرطونه دلته پوره دي. دلته باید موږ 3 الفه یا 5 الفه کش کړو دغه مد، یعنې داسې ونه وایو چې اولئکه اولئک یا 3 الفه او یا هم 5 الفه باید دغه مد موږ کش کړو، ځکه د مد د تورې څخه وروسته حمزه راغلی ده، هغه هم په یوه کلمه کې دا متصل مد شو. او یا هم د جاءکم په کلمه کې، د جاءکم په کلمه کې الف راغلی دی، د هغې څخه مخکې زوا راغلی دی، الف هم خپله ساکن دی او د هغې څخه وروسته حمزه راغلی ده چې دا د متصل مد شرط دی، یعنې د الف چې ساکن وي د هغې څخه وروسته که حمزه راشي په یوه کلمه کې دا ته متصل مد کېږي. یعنې لنډ باید ادا نه شي چې داسې ووایو جاءکم، بلکې باید اوږد شي جاءکم. او یا هم سیئت. په سیئت کې چیرې تاسو پام وکړئ یا د مد توری دی چې ساکن دی، د هغې څخه مخکې زی راغلی دی او د هغې څخه وروسته حمزه راغلی ده چې دلته هم متصل مد کېږي. سیئت باید لنډ ونه ویل شي چې سیئت باید اوږد شي. او یا هم بالسوء، واو راغلی دی ساکن دی، د هغې څخه وروسته حمزه راغلی ده، د هغې څخه د واو څخه مخکې پیښ راغلی دی چې دلته هم متصل مد کېږي. بالسوء چې باید کش کړل شي. دا و متصل مد، یعنې که چیرې د مد توری راشي، یعنې الف واو او حمزه، الف واو او یا او د هغې څخه وروسته په یوه کلمه کې حمزه راشي، دا مد موږ باید یا 3 الفه او یا هم 5 الفه کش کړو او کش کول یې واجب دي چې مثالونه مې تاسو ته بیان کړل، باید لنډ ونه ویل شي. اوس راځم منفصل مد تاسو ته بیانوم.
منفصل مد هغه مد دی چې د مد توری او حمزه په یوه کلمه کې را نشي بلکې په بېلابېلو کلمو کې راشي. او د دې مد اوږدول د تاسو په تلاوت پورې اړه لري. یعنې که چیرې تلاوت مو شروع کړلو دغه مد مو یو الف کش کړی تر اخره پورې بیا یو الف کش کړئ. که چیرې مو درې الف کش کړی و کولی شئ تر اخره پورې درې الف کش کړئ. او که چیرې مو پنځه الف کش کړی و تر اخره بعد پنځه الف تاسې کش کړئ. یعنې اختیار لرئ. داسې مه کوئ چې یو ځای تاسې یو الف کش کړئ او بل ځای تاسې درې الف کش کړئ، بلکې تناسب تاسو په نظر کې نیسئ. او یا هم او اندازه یې د متصل مد په څېر ده، اما د لومړي سر څخه که چیرې تاسې یعنې اوږد کړو ته اخره یې اوږدوئ، که اوږد نه کړو مه یې اوږدوئ. بلکې زه تاسو ته وایم مثالونه یې د ولا اقولو په کلمه کې که چیرې دلته تاسو پام وکړئ الف ساکن دی، د هغې څخه مخکې زبر راغلی دی، اما حمزه په بله کلمه کې راغلی ده، په اقولو کلمه کې راغلی ده، چې دا متصل مد نه دی، دا منفصل مد دی. یعنې منفصل یعنې جدا، یعنې حمزه او د مد توری په جدا جدا کلمو کې راغلی دي. چې دا همداسې داسې هم ویلی شو چې ولا اقولو، داسې هم ویلی شو چې ولا اقولو، یعنې ډېر یې هم کولی شو کم یې هم کولی شو. دا زموږ په تلاوت پورې اړه لري. یا هم وما انزل، وما انزل کې د مد توری راغلی دی الف، د هغې څخه مخکې زبر راغلی دی، او وروسته په بله کلمه کې په جدا کلمه کې د حمزه توری راغلی دی. وما انزل دې ته منفصل مد وایي، یعنې د مد توری او د حمزه توری په جدا جدا کلمو کې که چېرته راشي دلته منفصل مد کېږي، او که په یوه کلمه کې راشي د مد توری او حمزه دلته متصل مد کېږي. راځم د بدل مد ته. د بدل مد هغه مد ته ویل کېږي چې د مد توری او حمزه په یوه کلمه کې راشي، اما حمزه د مد له توري څخه مخکې راشي. که چیرې د مد توری راشي یعنې الف، واو او یا، اما د هغې څخه مخکې حمزه راشي، که وروسته حمزه راشي خو یا متصل مد کېږي او یا منفصل مد. اما که چیرې مخکې حمزه راشي دلته د بدل مد کېږي. د بدل مد د یو الف په اندازه اوږدېږي، بلکې دومره نه اوږدېږي لکه متصل مد او یا هم منفصل مد، بلکې کم اوږدېږي. د بېلګې په توګه ایمانا، وګورئ دلته دوې حمزهګانې راغلي دي چې دوې حمزهګانې هېڅکله په قرآن کریم کې نه یو ځای کېږي یو له بل سره. نو دلته د دوو حمزهګانو څخه یو الف جوړ شوی دی، ایمانا. ایمانا یعنې دلته موږ حمزه حذف کوو، لومړی حمزه، او ایمانا کلمه څنګه ده اوږدوو یې. دا د بدل مد شو. په بله ویډیو کې به تاسو ته د مد نور ډولونه بیان کړم، په دې هیله چې تر دې ځایه پورې مو د مد مسایل زده کړي وي. تر بلې ویډیو پورې مو په الله تعالی سپارم.